السلام علیکم همت جان افیسیل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو په افغانستان کې مونټایزیشن یوټیوب چینل جوړ کړو؟ دا چې زموږ زیات شمېر هېوادوال تر اوسه پورې یوټیوب جوړولو باندې نه پوهېږي څنګه په افغانستان کې مونټایزیشن یوټیوب چینل جوړ کړو. نو راځه ما دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښایم چې موږ څنګه په افغانستان کې مونټایزیشن اپشن یوټیوب چینل چې د هغه جوړولی شو. نو راځه ما ویډیو باندې درته پیل کوم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ یوټیوب چینل به راخلاص کړئ. کله مو چې یوټیوب چینل راخلاص کړ لاندې دغه اپشن ته به راشئ، دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو له هغې وروسته به راشئ پاس دلته کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ. صحیح نه؟ کله مو چې کریټ چینل باندې کلیک وکړ دلته دغه ځای کې به دا ځای باندې به کلیک وکړ، دلته به ورته نوم انتخاب کړئ د خپل چینل لپاره. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته به ورته یو نوم انتخاب کړئ. صحیح ده؟ تاسو چې په کوم نوم یوټیوب چینل جوړول غواړئ هماغه نوم به ورته انتخاب کړئ. زه راځم د سپورټ په نوم چینل غواړم چې جوړ کړم. صحیح نه؟ سپورټ مې ورته انتخاب کړله، ومې لیکله، را به شئ سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیو باندې کلیک وکړله نو دلته تاسو وګورئ ستاسې چینل نوم چې دی هغه سپورټ شول. صحیح ده؟ دلته دغه ځای کې ورته د پروفایل لپاره یو تصویر انتخابولی شئ. زه راځم یو تصویر ورته انتخابوم. دلته تاسو کتلی شئ ما ورته د پروفایل لپاره تصویر مې انتخاب کړی. صحیح ده؟ نو له هغې وروسته به راشئ دغه کریټ چینل دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح نه؟ کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته ستاسو چینل چې د هغه جوړ شولو نو اوس زه راځم تاسو ته سیټینګ درښایم. اوس څنګه موږ کولی شو سیټینګ وکړو. دلته کتلی شئ زموږ تصویر هم د پروفایل لپاره بند شوی دی، ورته نوم هم د سپورټ په نوم ورته ټاکل شوی دی، لیکل شوی. صحیح نه؟ نو اوس زه راځم تاسو ته د سیټینګ طریقه درښایم څنګه موږ اوس مکمل سیټینګ وکړو، څنګه موږ مونټایز کړو. نو اوس به تاسو راشئ یو براوزر به راخلاص کړئ. صحیح ده؟ که هغه کروم براوزر وي یا هم کیو براوزر وي چې هر براوزر وي یو براوزر به راخلاص کړئ. زه راځم کروم براوزر راخلاصوم. دلته په براوزر سرچ کې به ورته ولیکئ www.youtube.com. صحیح ده؟ کله مو چې دغه ورته ولیکل نو سرچ به یې کړئ، له هغې وروسته به راشئ دغه پاس 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. صحیح نه؟ دغه ځای باندې کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو له هغې وروسته به لاندې راشئ دغه ډیسکټاپ ته. صحیح ده؟ دا ډیسکټاپ چې دی دغه به ټیک مارک کړئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو تاسو ته دغه صفحه چې ده دغه رانږدې شي. له هغې وروسته دغه پاس دغه کونج کې نشان وینئ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو ورته هماغه ایمیل چې تاسو اوس ورته یوټیوب چینل ته نوم ورکړل هماغه ایمیل به ورته انتخاب کړئ. صحیح ده؟ زه راځم دا ځای باندې کلیک کوم. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ دلته به لاندې راشئ دغه سویچ اکاونټ. صحیح ده؟ اوس ما سره دلته بل ایمیل دی، زه غواړم هماغه ایمیل ورته اډ کړم، هماغه یوټیوب چینل سویچ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سویچ اکاونټ باندې کلیک وکړ دلته راځم همدغه یوټیوب چینل چې دی دغه ورته اډ کوم. صحیح ده؟ تر څو د دغه ټول سیټینګ وکړم. تاسو دلته کتلی شئ زما هماغه یوټیوب چینل چې دی هغه دلته اضافه شولو. را به شئ همدا ځای باندې بیا بېرته کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ بیا به راشئ همدغه ویو یور چینل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ لږ به انتظار شئ ورته. له هغې وروسته به راشئ دغه کسټوم چینل. صحیح ده؟ کسټومایز چینل باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې. صحیح ده؟ کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ تاسو سمدستي یوټیوب سټوډیو ته بیایي. صحیح ده؟ تاسو باید د یوټیوب سټوډیو هم موبایل کې ولرئ، که چیرې کې لرئ نه نو تاسو باید له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. هماغه ایمیل چې تاسو اوس یو غواړئ یوټیوب چینل پرې جوړ کړئ هماغه ایمیل هم ورته اډ کړئ. که چیرې کې ورته اډ یې نه کړئ نو له دغه ځایه خپله ورته اډ کېږي. صحیح نه؟ نو لږ انتظار کېږي تر څو سټوډیو ته موږ بوځي. ښه دلته موږ ته سټوډیو چې د هغه راخلاصه شوله. دلته ما د پروفایل لپاره تصویر ورکړی دی. صحیح ده؟
دلته به تاسو د کور لپاره هم تصویر ورته جوړ کړئ. سیده د کور لپاره تصویر چې دی هغه 2048 ایکس 1152 کې وي. سیده د شپږ MB نه باید زیات نه وي. دا ډول تصویر به ورته جوړ کړئ. د کور لپاره به هغه هم ورته انتخاب کړئ. سیده کله مو چې دغه هم وکړل نو له هغې وروسته به بیرته راشئ دغه ډالر نشان چې دی سیده دغه ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته لیکي دلته وګورئ monetization not available in your location. وایي تاسې هیواد کې چې دی دا monetization کار نه کوي. نو دا چې زموږ هیواد کې monetization کار نه کوي نو موږ به اوس څه کوو؟ نو د هغې لپاره به موږ ورته یو بل هیواد انتخابوو. صحیح ده؟ د هغې لپاره زه راځم اوس ورته یونایټډ سټیټ انتخابوم. صحیح ده؟ تاسې باید لږ دا صفحه رانږدې کړئ. لاندې سیټینګ ته به راشئ دغه ځای ته. صحیح ده؟ دا سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړ دلته به لومړی دغه ځای کې تاسو ته کرنسي ښیي چې تاسو یعنې غواړئ کومه کرنسي چې ورڅخه ګټئ هغه کومه کرنسي انتخابوئ ورته. نو دلته به ورته USDT یعنې ډالر به ورته انتخاب کړئ. تیار اول انتخاب شوی وي. که انتخاب شوی نه وي نو همدغه ډالر به ورته انتخاب کړئ. صحیح نه؟ نو له هغې وروسته به راشئ دغه چینل ته دغه ځای ته. صحیح ده؟ همدا چینل باندې به کلیک وکړئ. لږ یې رانږدې کړمه درته دغه چینل ته. صحیح ده؟ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. ښه نو کله مو چې هغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته لومړی دغه ځای کې دا ځای کې به ورته چې مونټایزیشن کار نه کوي دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته یونایټډ سټیټ انتخاب کړئ. صحیح ده؟ زه راځمه دلته ورته یونایټډ سټیټ انتخابوم. لاندې راځمه دغه د یونایټډ سټیټ. صحیح ده؟ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته یونایټډ سټیټ انتخاب شو. د هغې وروسته دلته کیورډ دی. صحیح ده؟ کیورډ د دې لپاره استعمالیږي تر څو یو څوک یوټیوب کې سرچ کوي نو ستاسو یوټیوب چینل چې دی هغه به په سر کې راځي. صحیح ده؟ دلته زه راځمه کیورډ ورته انتخابوم. مثلا همدغه په خپله د سپورټ هغه چې دی مثلا ما سپورټ نوم ورکړی دی هماغه سپورټ ورته انتخابومه. صحیح ده؟ سپورټ انتخابوم ورته د هغې تر څنګ ورته لیکمه آفیسیل ورته لیکمه. زه دغه کیورډ انتخابومه تر څو دغه ویډیو چې دی دغه اوږده نه شي. صحیح ده؟ خو ما فقط ورته څو کیورډ چې دی هغه اضافه کړلې. سپورټ مو ولیکل، آفیسیل مو ولیکل، افغان مو ولیکل. د دې تر څنګ تاسو ورته زیات کیورډ تر لسو پورې کیورډ انتخابولی شئ. مثلا کرکټ ورته انتخابولی شئ، فوټبال او د هغې تر څنګ نورې کیورډ هر ډول کیورډ چې وي هغه ورته انتخابولی شئ. صحیح ده؟ کله مو چې دغه سیټینګ هم وکړ نو له هغې وروسته به راشئ دلته اډوانس سیټینګ ته. صحیح ده؟ دغه ځای ته به راشئ. کله چې دغه ځای ته راغلی ښه دلته دغه ځای کې کوم اپشن نشته. ښه کله چې اډوانس سیټینګ ته راغلی دغه ځای ته. صحیح ده؟ داسې لږ لاندې به لاړ شئ پکې دلته. صحیح ده؟ دغه ځای ته دلته به ورته همدغه دویم اپشن چې دی دغه به ټیک مارک کړئ. صحیح ده؟ نو دغه یو چې دی دغه اپشن چې دی دا به انتخاب کړئ. صحیح ده؟ ټیک مارک به یې کړئ. کله مو چې دغه ټیک مارک کړ نو له دغه نه به هم راشئ دلته فیوچر الیجیبیلیټي. صحیح ده؟ دې ځای ته دلته به وګورئ زموږ کوم اپشن چې دی هغه الیجیبل دي که نه. نو زموږ یو اپشن چې د هغه الیجیبل ده دغه پاتې نور دوه اپشن چې دي دا څه وخت وروسته چې دی خپله الیجیبل کېږي. کله چې تاسې نشرات شروع کړئ پکې نو له هغې وروسته دغه دواړه اپشن چې دي دغه به الیجیبل شي. صحیح ده؟ نو له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه سیو اپشن ته. صحیح ده؟ دغه سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیو باندې کلیک وکړ لږ انتظار کېږو. ښه زموږ سیټینګ چې دی هغه سیو شوله. دلته تاسو کتلی شئ زموږ سیټینګ چې دی هغه سیو شوله. ښه اوس به بیرته راشئ لاندې سیټینګ ته. صحیح ده؟ را به شئ همدغه سیټینګ ته بیرته دغه ځای ته. صحیح ده؟ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ نو دلته را به شئ دغه اپلوډ دغه اپلوډ ډیفولټ ده. صحیح ده؟ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا ځای باندې کلیک وکړ لږ انتظار کېږو. ښه دلته به راشئ دلته فقط د یو اپشن چې دی دغه یو اپشن به انتخاب کړئ. صحیح ده؟ دا ځای باندې به کلیک وکړئ.
کله مو چې دا ځای باندې کلیک وکړ دلته به ورته پابلیک انتخاب کړئ. صحیح ده. دغه پابلیک اپشن چې دا به انتخاب کړئ. کله مو چې پابلیک انتخاب کړئ صحیح ده. دلته ډسکرپشن دی، تاسې یعنې یوټیوب پروفایل لاندې چې کومه لیکنه کېږي هغه لیکنه ورته کولی شئ، او د هغې تر څنګ دلته ټایټل دی، د ویډیو ډسکرپشن دی، دغه هم ورته لیکنه کولی شئ. خو زه راځم د دغه نه تېرېږم تر څو دا ویډیو چې ده دغه اوږده نه شي. صحیح ده. نو کله مو چې پابلیک انتخاب کړل له هغې وروسته به راشئ دغه دوهم اپشن ته. صحیح ده. دغه اډوانس سیټینګ صحیح ده، اډوانس سیټینګ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو دلته دغه ځای کې لومړی به دغه ځای ته راشئ. لږ زه رانږدې کړمه. صحیح ده. دغه ځای ته سټانډرډ یوټیوب لاینز دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ دلته به ورته لومړی همدغه سټانډرډ یوټیوب لاینز دا به انتخاب کړئ. صحیح ده. کله مو چې دغه انتخاب کړ نو را به شئ دوهم ته. دوهم به دغه کټګورۍ ته راشئ. صحیح ده. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته تاسو چې د څه شي په باره کې غواړئ، یعنې د یوټیوب لپاره ویډیو به جوړه کړئ، هماغه کټګوري به انتخاب کړئ. د ټیکنیکل په باره کې وي، د تعلیم په باره کې وي، د موزیک په باره کې وي، چې هر یوه وي یو کټګوري چې د هغه به ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. دغه ځای کې نو زه راځمه ورته انتخابومه ایجوکیشن د تعلیم په باره کې. زه غواړم چې دغه ویډیو د تعلیم د یوټیوب چینل چې د تعلیم په باره کې جوړ کړم، د تعلیم په باره کې ویډیوګانې ورڅخه پورته کړم. صحیح ده. نو له هغې وروسته دریم به راشئ. دریم به دلته تاسو ته لیکي چې تاسو غواړئ د ویډیو د کومه ژبه کې پورته کړئ. دلته دغه ځای کې به ورته لانګویج انتخاب کړئ. زه راځم دغه ځای کې به ورته پښتو انتخاب کړئ. صحیح ده. پښتو به وګورئ. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. پښتو به وګورئ، لاندې به لاړ شئ پکې. دلته مو پښتو انتخاب کړه، ورپسې دغه ځای کې به هم ورته پښتو انتخاب کړئ. صحیح ده. دغه دواړو کې به ورته پښتو انتخاب کړئ. کله مو چې دغه دواړو کې پښتو انتخاب کړئ. صحیح ده. یعنې تاسو غواړئ چې ویډیو په کومه ژبه کې پورته کړئ، د هغې لپاره هم پښتو انتخاب کړئ. د هغې تر څنګ ډسکرپشن لانګویج ته د هغې لپاره هم پښتو انتخاب کړئ. صحیح ده. د نور اپشنونه به همداسې په خپل ځای پرېږدئ. نو له هغې وروسته به راشئ وروستی سیو باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. دغه ځای باندې کله مو چې سیو باندې کلیک وکړ نو زموږ یوټیوب چینل ټول سیټینګ چې دی هغه سیو شول او بشپړ شو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې یوټیوب چینل چې دی هغه جوړ کړئ. کله مو چې دغه هر څه بشپړ کړل نو له هغې وروسته تاسو کولی شئ د یوټیوب کوم شرایط چې دي هغه شرایط پوره کړئ. دلته تاسو ته لیکلي دي، دغه ځای کې وګورئ. تاسو ته لیکلي دي تاسو باید 1000 سبسکرایب پوره کړئ. د هغې تر څنګ په 365 ورځو کې 4000 واچ ټایم پوره کړئ. صحیح ده. دلته وګورئ 1000 سبسکرایب او 4000 واچ ټایم تاسو باید پوره کړئ تر څو بیا له هغې وروسته ستاسو ویډیوګانو باندې موږ درته پیسې درکړو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ او له شرایطو پوره کېدو وروسته تاسو بیا ورڅخه پیسې وګټئ. نو که چیرې کې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، درسره شیر یې هم کړئ له ملګرو سره، او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.